سلامونه قدرمنو په ډیره حساسه موضوع خبره کوم. تر ټولو اول معذرت غواړم، بخښنه غواړم. علمي کچه مې ډیره کمه ده. الله پاک دی وکي، پاک رب دی وکي چې غلط نه یم پکې. قدرمنو نن په عبادت او په خدمت خبره کوم. عبادت د یو انسان ذاتی فعل دی، ذاتی کار دی. خدمت چې دی دا اجتماعي کار دی، اجتماعي ګټه ده او اجتماعي عبادت دی. یو سړی په عبادت باندې خپل مور جنت ته نسوي بولی، زوی نسوي بولی، ښځه نسوي بولی، خوږ ملګری نسوي بولی، د دنیا یو انسان هم نسوي بولی جنت. او نه زموږ له چا سره عبادت شریک دی. در سړی عبادت خپل عبادت دی، فرض دی. 5 وخت لمونځ که یو انسان وکي ګټه د خپل ذاتي ده. دې ګټه مور، خور، لور، زوی، انډیوال، قریب مسلمان نه دی شریک. نو که یو سړی 5 وخت لمونځ کوي، شپه ورځ عبادت کوي، تبلیغ ته ځي، د قرآن پاک وظیفه کوي، ډیره ښه خبره ده ماشاءالله. لیکن ګټه د خپل ذاتي ده. بعضې ګټه ده ته رسیږي، ټولنې ته دغه ګټه نه رسیږي. پاتې خدمت اجتماعي ګټه ده. خدمت ګټه وطن ته و انسانیت ته، مور و پلار، قریب هر چا ته رسیږي. علماء کرام وایي عبادت سړی جنت ته بیایي او خدمت سړی الله ته رسوي. عبادت د جنت لاره ده، خدمت چې دی هغه د رب لاره ده. نو که کوم خلک موږ عبادت ته هڅوي، ډېره ښه خبره ده. باید هر سړی دا کار وکړي. موږ تبلیغ ته بیایي، ډېره ښه خبره ده ماشاءالله. په دغه لاره کې ګټه یوازې او یوازې زما خپله ده، ذاتي ګټه مې ده. زه خپله جنت ته ځم، ځان سره ورور، قریب، انډیوال، ملګری هېڅوک نسوی بولی. خو د خدمت له لارې ته د ټول انسانیت ستونزې ختمولی سوای، د خلکو لوږه ختمولی سوای، خلک له مرګه ژغورلی سوای، خلک له ګناه راګرځولی سوای. نو چې څونې دا زموږ عالمان د دوی قربان سمه، تبلیغان د دوی صدقه سمه، موږ عبادت ته هڅوي، عبادت ته مو راولي، عبادت ته متوجه کوي، د دوی دواړو قربان سم. که چیرې دوی موږ و خدمت ته داسې وهڅوي، خدمت لارې ته مو راولي، د خدمت لاره اجتماعي ګټې دي. ټول انسانیت کې به امن راسي، ټول انسانیت کې به سکون راسي، د مریضانو مسلې به حل سي، دوا به پیدا سي، د وږو لپاره به ډوډۍ پیدا سي، د ټولنې معاشرې ډېر مشکلات به کم سي. او چې کله مشکلات کم سي، هلته الله پاک چې دی ډېر خوشحاله کېږي. نو هسې په موټر کې سپور ولم، دغه ایډیا په دماغ کې راله. الله دې وکړي چې غلط نه یم، او که چیرې غلط یم له ټولو مسلمانانو له پاکه رب معذرت غواړم، معافي غواړم. او باید خلک تنقید نه راباندې وکړي، خلک مې اصلاح وکړي، اصلاح را وکړي چې پوه مې کړي. یو جان مننه، الله مو خوشحاله.